دنیا مې ستا شوه زه درنه لاړم څوک به مې بچ کړي چاته وژاړم یاره څه یو مالداري وه پوه شوې سم د خدای تعالی مالداره وم خو بس اوس څه کوې چې خدای غریبي راوسېده پوه شوې یاره مړه بس انشاءالله دومره مال مې له خیره اچولی دی که دا که خیر یې راوته که نه بس زما به دا ټوله نیستي ختمه کېږي له خیره سره یا لکه شفتالو یاره یو خو دا خو چې ګورم ورکي دی یو ټیم هم دلته ما حاضر ونه لیدلی یا لکه شفتالو که دا هم چندان ژوند دي پوه شي یو کال چې ورځم مړ ځم 20 زره روپۍ افغانۍ نشم ګټلی یاره شفتالو پر پدر زمونږ هم نالل شکودونه غږونه کوي که دا شفتالو ته چې خوړل پرېږدم د خپل کار هم پرې چې کار ته وکړو یا الله ته مې د خپل مال کې برکت واچوې پوه شوې چې 30 لکه مې ګټلي ول او واده مې په وټل کې کړی پوه شوې هلته به یې خوند کړی شفتالو راوړه که مقوله راوړې او که نه راوړې ده دا څه چغې جوړې کړې خو پرېږده خپل کار دا کار نه ګورې چې موږ ته کوو زر کوو زه کوو 2 ټاټکې ډک دي اوس هماغه ته خالي کړې چې تا ته نور راوړم شفتالو مړه پرېږده یاره دا ښه ده چې ستا مزدور نه یم پوه شو که ملا مړ کړی خو دې وایي زر کوو خو پرېږده چې خپل کار وکړو موږ دا د قوله زه در رسول نو ته څه غواړې مانه دې لیبر سره خو نو والله چې زه نور سل شوم پوه شوې که نه دلته چې کله کور رایاد شي که نه کور بس دی د خیر په غونډۍ قرار کښېني موږ چوپ لیرې ووځو یا لکه شفتالو ته لږ ما پورې راشه د کار مې در سره بیا بېرته راځې که نه خو ما ته معلومات چې 2 کندوانه ډک دي ته راشه تا سره مې کار ده یو خو نه تا نه موږ د شپې خوب کوی شو نه د ورځې په څه سوچ کې زه تللی یم پوه شې شابه زر راځه پوه شې یاره تا نه مو په تنګي یاره زړه خو مې غواړي که نه دا سیخ ګوري که نه چې په دې سیخ دې داسې ووم که نه داسې دې ووم چې بس دغه تېښتې لاره زه نه غلطه کړم خو زه درته یم چې هلته پاس راشي چې دیګ د غرمې ټیم د 12 بجې دي بیا به وکړې چغې به دې راغسي یو خو چې نیم چې خوراک ته کښېنې که نه پوره د 15 کسانو حصه خورې پوه شوې او کار ته چې دې ګورم د ټکې کار نه ډک د قوارې ته دې وګوره د زنځیرو ته دې وګورې د تنې ته دې وګوره تمانچې ته دې وګوره چې خلک دې وګوري پوه شو دا چمداد ده پوه شو ما ته خو معلومې چې د دنیا یاغي یې یا لکه اوس ته دا خبرې پرېږده پاس راشه چې زه دیګ باندې کم وږی یم ته خو نه یې وږی خدای خبر چې تا خو بس ما ته پته چې ته سبی د 2 کسانو حصه خو ته ځان له خورې تا په څه پېنو راوخې چې یاره تا نه خو هغه ګوټک خو خو مې زړه پورې ګرځېده که نه په نیمه خبره به راځېر راته تا سره خو تش ما هغه زړه خوړل شوی ده راوخې چې شابه راشه افسوس نو چې د مور یو ځای پوه شوې که نه په دې بېلچین په ځنه وهلې پوه شې څه مې خطا کولې ځه که نه ولم دی که نه یاره شفتالو تا خو دې ما ته خدای ژوندی لري پوه شوې که نه مه ډارېږه زه درته څه نه یم دا دلته کښېږده ته به دې هغه ته ودرېږې زغال به پکې اچې خبره ورسېدې چې دنه ګور یخ او ګرم نه شي زه به راشم چې دیګ میګ ډوډۍ موډۍ ته پخه کړم ډوډۍ چې یم ته که نه 2 بجې دي ورځه پرې ورځه شا بلته لګیا اوسه شا به زر کوه چې ته مړی دا خو خدای چې تا کوژدن کړی ده پوه شوې که دا ته چېرې واده کړی وی کېدی شي مړه په هفتو مې ته مې نه لیدی پوه شوې دا خو لا سره فلم ده بس خلاص ته پیسې وګوره چې واده نه وکړو که نه خلاص ده خلک به پیسې ګټل اسانه دي ته راشې چې اور سره لوبې دي اور سره دا وګوره دا سم سند په
ما د 6 لکه روپۍ کېښودې پوه شو خو سره تا له 6 لکه روپیو په زه په دې سور اور کې لګیا یم تا لپاره ګټم زه یا الله نو چې دا ښځه مې د بمبو سره غوندې توره نه وي 6 لکه روپۍ به راباندې ایښې دي پوه اوس چې توره وخېږي والله که بیخي لیدلی مې زه توکل په خدای پوه شوې پټه خزانه ده چې رقم خېږي پوه شو نصیب ده نو قسمته څه درته ویم یاره تره بچیا ډوډۍ تیاره نه شوه قربان د دادا کوره وای او د ډکه شکوره او به چاپېره ګرځېدمه یای های های نو بچ اوس مې واده وی که نه تیار ډوډۍ به د کور راته راغلی وی نو او شفتالو تباشې تا ته چې ګورم که نه زه یم چې بچې چې د 10 لکه روپۍ قرضدار ښه وی بس تا خالي تیاروه او خورې هلته نه ورته 15 دقیقې تېرې شوي دي وایي ډوډۍ تیاره ده که نه بس زه خو وایم که چې ته تش خوراک سره به جوړې کار سره دې جوړه نه ده وروره کار کوه شابه دا اوس پورې کچالو هم لا نه دي پاخه هغه کې مې 1.5 ساعت وخت شته پکې دا خپله ساحه کې به واچوم پوه د هغې ساحه به پرېږدم مړه چېرته کېږي به ډوډۍ دې راباندې وسوځولې هلکه او شفتالو ډېرې مه کړنګوه داسې نه چې لاندې پکې ور پرېنوځي بیا به دې پلاره پسې راخوشي او د روغ سړي تاوان به رانه غواړي پوه شوې که نه ټول خو دغونه کوي خپل کار دې کوه ډوډۍ تیاره که زه دا 10 کاله کېږي د خسر د لاسه لګیا یم غوټۍ کې زه اور اچومه زه ستا بلده نه یم ډوډۍ تیاره ډوډۍ وخورو ډوډۍ ټیمه څو بجې دي خبرې یو خو د دې سل خوړلي دونه چغې جوړې کړي دي پوه شوې خو رکې که راځه لکه راځه چې یاره وای یاله یو خو سلانه مړه موږ ته راغلي یو پوه شوې که نه ادیو پیسې مې راوړلې وادیو زه نظم یقین وکړه که لاړ شم نظم تاسو لاړ شئ واه نازولې خو مې ویده ده بس زما که منې که نه سمه ادیم رانه جوړه کړې ده بس تاسو یې تش پفومه او بس خوراک ته پراته هستئ مړ لکه ژوندی پاسه وی قربان دې شم وی تا ته خو مې ډوډۍ پخ کړې ده ګرمه ډوډۍ ده او که نه نو خو بس ته خو مو پلار دلته رالیږلې صرف ډوډۍ ته په سره یې بیخي وی قربان دې شم زما پیتي وروره وی تا ته مې ګرمه ډوډۍ پخ کړې ده وی ادې همدا اوس مې په خوب کې لیدې قربان دې شمه عادي دې نه یم استاز دې استاز او خدای خو دې ځان ته پسې انصاف روزي کا تاسو زما عادي جوړه کړې ده پوه شوې بس ملامته ناستئ که نه په تیار هر شي راځئ بس ډوډۍ هم ګرمه تیارئ او قطغ هم تیارئ پوه شوې پاسه ډوډۍ وخوره ډوډۍ مې تیاره کړې ده هی د مور نازوليه وایم زه در سره څه شی وکړمه ما ویلې چې لکه زما مور دی او ته خو تیار زما مور خواته تللی که نه یارو راشه که ګرمېږي اوس یې رانه مور هم جوړه کړه پاسه را مخ ومینځه لاسونه ومینځه چې نورې پرتې مرتې د خولې نه ونه باسي یاره د مور نازوليه داسې ښایسته خوب مې لیدل داسې ښایسته خوب
ډالرې وي شوړې وي چاپولې مې پوه شوې که نه د مور نازوليه پاسه پاسه په ویښه باندې خوبونه وینئ تش په خاوره کې پروت او بس تش په ډالرو په خوبونو کې جګېږه بس درځه نه راغلی مخ یاته نیولې ده بل کار هم نشته به تش ډالرې دي او دا مې دي او دا مې دي ویم ځان له غرقه چې غرق شئ تش قرآن ته راغونډ شوي یاستئ پوه شوې که نه بل کار هم نشته د مور نازولې ډیکې خو مو ورکوه که نه ډوډۍ مې ته ګرمه تیاره کړې ده دلته راته استوماني وباسي خدای دې یاره خو بس څه به ووایم درسره راوړې که نظر مرګ راوړې که نه راوړې مازدیګر خو م که د شپې باندې په وخت مې خورئ درځه که نه شابه که نه خو د مور نازولې غوسې مه کوه که نه یو خو تش جنجالونه هستئ که نه باسه بس د کار خو قطعا ناستئ بس خالي ما ته را پاس کړي هستئ پوه شوې وایي کار پې وکئ تش خوبونه دي او بس خوراکونه دي درځه راوړه تر بچیه نه دا تاسو چېغې جوړې کړي دي مشوکې زه یم چې سمه توتلکۍ جوړه ده پوه شوې که نه دته اوس دا مې د خوبه را پاسو د اوسه پورې خو دی د خان په غونډۍ باندې قرار ویته راوړه مه ګوره تر بچیه راوړه کې چې مازدیګر خو دې کېده چې ولا وږیم بیخي چنګاره کوې چنګاره خېټه مخکې مینځله که نه ته راته ووایه راکه ډوډۍ راکه قطغ راوړه قطغ مازدیګر د که را باندې مازدیګر کېنه کنه بسم الله ووایي کلمه ووایي چې خدای پکې برکت واچوي ډېر وغږېدې ورته نه جوړ دي پوه شوې که نه ډېر زه ډوډۍ راوړم قطغ هم لږ راوړم زر والله ګوټکه له ګزاره کول څه لګیا ده که پیراکیات چپرې وایم ډېر خبرې مه کوه د بېګا دیدي څنګه ډوډۍ نه دی خوړلی وږی یم وږی ته خو زما په غم کې نه یې که نه ته خواستم 12 بجې خوب نه راپاڅېږي چې خو سهار نه چکي غرمې ته په یو واره خورې وایه موږ ته ای د مور نازوليه وایم تاسو به یې پخوئ او زه به یې خورم که نه خفه کېږي چې شته که نه ته خو په تیاره مخته شوی پوه شوې بس موږ به تیاره ته به یې خورې که بل ورور نه شلته راولې ته موږ سره کار وکړي ویې خوري والکه تر بچیه تر یو زار مرګ راوړه چې ویې خو ډوډۍ دې راوړه قطغ ته نه ښکاري یاره توتلکۍ توتلکۍ ستا نه خو نو والله چې نو زه تنګ راغلی یم پوه شوې که نه دومره چغې دې جوړې کړې دي یا الله خیر وکړي خدایه څو بجې دي ساعت ته وګوره بس غلی شه که نه غلی شه د کار خو ټکې نه ماته راکړه واچوه قطغ واچوه واچوه که نه راکه مال دې مخونو ته کتلي دي دې کې شفتالو او ګوټک نه معلومېږي چې شفتالو څوک ده او ګوټک څوک ده بسم الله الرحمن الرحیم داسې شوروا مې در پخ کړې ده ښه ښه ډېره واچوه داسې نه یې خوړلې ښه ډېره واچوه لږه خورئ پوه شوې د شپه هم پاتې ده په سر باندې خبره واوره د مور نازوليه وایم دغلته مونږ سره کښېنه چې یو ځای خوراک بس دې خوا کاسه خو م ځان له مخکې کېښودله که نه لږ اخواته شه هلکه لږ زره ګزاره کوئ ښه دې خوا که غوښه دې خوا که غوښه مالګه هم پکې نشته و د مور نازوليه وایم یو وږی و او بل چې دی سر ته یې پراټې لټول خورې ګرې که خبرې مه کوئ که نه خو ډوډۍ خورئ که نه هېڅ خوند نه کوي مازدیګر دی که را باندې تره بچیه ما لږ غوښه خو به دې اچولې وه غلی شه ډوډۍ خورئ شابه چې کار ته ځو زر چا خوانه هغه لارېګانې روان دي مال بارې درکه شابه هله روزانه به تاسو باندې شوروا خورم پوه شوې همدا غوښې دي خرچې دي زه به تاسو باندې کوم او کار ته م ټکه ملا ماته ده شابه خپل هیڅ هم دلته خلاصه کړه ته وړاندې نه شي ګوره هېڅ مشکل نشته بس پرې کېږي ښه یا الله ډېر شکر ده نو بس را جګېږي نو مزه را اوچت کړو جګه ډوډۍ جګه که پاسه که نه تا به څوک جګي
او څه ګوره که تش په ما تاوان شوي دي او خدا پاکه د دې جنجالونه مې خلاص کوي دا څه شی دي زر زر دلته وې صاحب له پاسه په یو تیږه کېږده دا به دا کاسه زه راغلم ځه ځه کومه نمونه خدای پیدا کړې ده